د سپیڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو، د 12 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د تاجکستان لوړپوړی دولتي پلاوی کابل ته راغلی. د دې پلاوي د سفر موخه د تاجکستان او افغانستان ترمنځ سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا په اړه ژور بحثونه کول دي. د هندي کشمیر سرینګر کې د چاودنې له امله د تلفاتو لوړېدل. په سرینګر کې د نوګام پولیسو په مرکز خونړۍ چاودنه کې د وژل شویو شمیر 9 تنو ته رسېدلی او د ټپیانو شمیر 27 تنو ته رسېدلی دی. او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ زیاتوالی. بشپړ خبرونه، زه یوسف خان لالی یم. د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د امنیت او نورو مهمو برخو مسؤلین پکې شامل دي، نن کابل ته رسېدلی دی. سرچینو ویلي د دې پلاوي د سفر موخه د تاجکستان جمهوریت او د افغانستان اسلامي امارت ترمنځ سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا ترڅنګ د مهاجرت، سرحدي امنیت او نورو ګډو مسایلو په اړه ژور بحثونه کول دي. همدارنګه ویل شوي چې پلاوی به له ګڼ شمېر لوړپوړو افغان چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د راتلونکو همکاریو په اړه به خبرې اترې وکړي. سرچینه زیاتوي چې دغو خبرو کې به په ځانګړې توګه د کابل، دوشنبه اړیکو او د دې سفارت کارونو په اړه هم جدي بحثونه وشي. د دې ناستې اهمیت د دواړو هیوادونو لپاره د همکارۍ د نوي فصل پر پرانیستو ټینګار کوي، په ځانګړې توګه په تجارت، ترانزیت او سیاسي ډیالوګ کې. د هندي کشمیر په سرینګر ښار کې د نوګام پولیسو په مرکز کې زوروره چاودنه شوې چې له امله یې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 27 نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې ډیری قربانیان پولیس او د عدلي څېړنو د ټیم هغه غړي دي چې د ترلاسه شویو چاودېدونکو موادو معاینه یې کوله. د هندي رسنیو د لومړنیو راپورونو له مخې چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې د پولیسو تخنیکي ټیم د نیول شویو چاودېدونکو توکو د څېړنې لپاره د مرکز دننه کار کوه. چارواکي باور لري چې پیښه د همدې موادو د ناڅاپي چاودنې له امله رامنځته شوې ده. راپورونه زیاتوي چې چاودنې د پولیسو د مرکز ودانۍ ته درانه زیانونه اوښتي، یو شمېر موټر سوځېدلي او ودانۍ لویه برخه ویجاړه شوې ده. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د معلوماتو له مخې د امریکا بي پیلوټه الوتکې د ځینې هیوادونو له فضایي حریم څخه په تېرېدو سره افغانستان ته ننوځي. مجاهد دغه کار د افغانستان د حریم سرغړونه بللې او ټینګار کړی چې اسلامي امارت د دې ډول پروازونو د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کوي. مجاهد دغه راز ویلي چې په بګرام کې به هیڅ بهرنی ځواک ته د حضور اجازه ورنه کړل شي. روی پرنسیپ و اصول مردم افغانستان که برای خود از ذهن خود داره اجازه نمیتن نیروهای بیرونی در افغانستان حتی یک وجب خاک را در کنترل داشته باشه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د معلوماتو له مخې د امریکي بي پیلوټې الوتکې د ځینې هیوادونو له فضایي حریم څخه په تېرېدو سره افغانستان ته ننوځي. مجاهد دغه کار د افغانستان د حریم سرغړونه بللې او ټینګار یې کړی چې اسلامي امارت د دې ډول پروازونو د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کوي. بله، ما دقیقا معلومات داریم پهپادهای یا درونهای آمریکایی است که از زمانی که امارت اسلامی افغانستان به پیروزی رسیده بوده و بالای شهرها و متاسف هستم که از فضای بعض از کشورها عبور میکنن میان به افغانستان. ما خواهان هر چه زودتر متوقف ساختن این پروازها هستیم. این نقض تحریم و نقض حریم افغانستان است و باید جلوگیری شود. مردم افغانستان اعتراض خود را داره و در مجمع هایی که هم دسترسی داشته هم از انتقاد کرده، خواهان آن شده که زود متوقف شد.
په همدې حال کې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له صدا سیما سره په مرکه کې ویلي په بګرام کې به هیڅ بهرنی ځواک ته د حضور اجازه ورنه کړل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د افغانستان خاورې امنیتي چارې د افغان ځواکونو تر بشپړ واک او مدیریت لاندې دي او هیڅ چاته به د لاسوهنې فرصت ورنه کړل شي. روی پرنسیپ و اصول مردم افغانستان که برای خود از ذهن خود داره اجازه نمیتن نیروهای بیرونی در افغانستان حتی یک وجب خاک را در کنترل داشته باشه. حتی یک سرباز هم اجازه نمیتن در خاک ما حضور داشته باشه. این اگر خدای نکرده اشغال کردن و بر فشار آمدن 20 سال قبل هم بودن، قبلا اتحاد شوروی هم بود، انگلیسی ها هم بودن، ولی که با مردم افغانستان راضی باشن و یک جای بتن از متصور نیست. مردم افغانستان گویا چیزی را اجازه نده، امارت اسلامی افغانستان هم را اجازه نمیده و بگرام جز از خاک ماست و مطمئنا گفته میتونم که مورد استفاده خود مردم افغانستان قرار میده. نوموړي ویلي تحریک طالبان پاکستان یوازې د پاکستان داخلي مسئله ده او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ. نوموړي ټینګار کړی چې افغانستان د نورو هیوادونو په داخلي شخړو کې لاس نه لري او هیڅوک به د افغان خاورې د بهرنیو اهداف لپاره ونه کاروي. پاکستان همیشه په خپل مخالفین چې د سره څوک په جنګ کې واقع وي مختلف تهمتونو باندې تورایی. ما مطمئنا گفتم میتونیم تی تی پی را اجازه در خاک افغانستان نمیتیم که از اینجا وجود داشته باشون، از اینجا تهدیدات را ایجاد بکنیم. به طرف پاکستانی در مذاکرات هم مطرح بوده و باز هم تکرار میکنیم که اجازه نمیتیم خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شد. بدون شک ما همکار هستیم در راه حل، باید هم راه حل پیدا شد و به این معنا که خاک افغانستان کنترل است و تحت مدیریت قرار داره، ولی در امتداد خط دیورند تنها ما مسئولیت نداریم. اون طرف خط باید خود نیروهای نظامی پاکستان و نیروهای امنیتیشان متوجه تهدیدات باشند، چون اکنون که بعضی از عملات انجام میشه هم منابع عملیاتی و هم مدیریت عملیات و هم اجرای عملیات در خاک پاکستان است. باید اونجا کنترل بکنند و ملامتی ناکامی‌های خود را بالای افغانستان نه. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګړې شوې دي او که څه هم د دغو ستونزو د حل لپاره څو ځلې خبرې اترې شوي، خو لا یې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. چین خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې په نږدې وخت کې د جاپان ته سفر ونه کړي. دغه اقدام وروسته له هغې شوی چې د جاپان نوي لومړی وزیر سنا تاکایچي د تایوان په اړه څرګندونې کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو په کړکېچ بدلې شوي دي. تاکایچي ویلي که پر تایوان وسلوال برید وشي جاپان به د ګډ دفاع په چوکاټ کې پوځي اقدام وکړي. چین په جاپان کې د خپلو وګړو د امنیت د خوندي ساتنې لپاره خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د سفر لپاره خطرونه زیات دي. دواړه هیوادونه مهم سوداګریز شریکان دي، خو تاریخي بېباوري او سرحدي شخړې وخت ناوخت د اړیکو ترمنځ ترنګلتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په اوج کې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو سوداګریزو لارو د تړلو له امله د پاکستان حکومت په افغان زده کوونکو فشارونه په چټکۍ سره زیات کړي دي. په پاکستان کې افغان زده کوونکي په هغو ویډیوګانو کې چې دوی یک ټلویزیون ته لیږلي وایي چې پاکستاني ځواکونه په هغه هیواد کې قانوني زده کوونکي نیسي او له تاوتریخوالي سره دغه زده کوونکي مخ خانم‌ها را، زن‌ها را، اطفال همگی را از بلاک تا کردن بردن پلیسا. د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان د پوځي رژیم ترمنځ د ترنګلتیا په پایله کې د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له ترنګلتیا وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په چټکۍ سره زیات شوی دی. د دغه هیواد پوځي ځواکونه افغان کډوال په زوره نیسي او پر پناه غوښتونکو سخت فشارونه راوړي. راپورونه ښایي چې د پاکستان پوځي ځواکونه د بشري حقونو د رعایت پرته افغان کډوال په غیر انساني ډول د افغانستان پر پوله د اخراج لپاره اړ باسي. خانم‌ها را، زن‌ها را، اطفال همگی را از بلاک تا کردن بردن پلیسا. ببینین این موتر پلیس است، این حال احوال مهاجرین افغان به جرمی که پناهنده هستند.
د کډوالو د ستونزو د څار عالي کمیسیون د معلوماتو له مخې یوازې پرون له سپین بولدکه تېرېدونکي 4203 کډوال او له تورخم څخه 446 کورنۍ هیواد ته راستانه شوي دي. راپورونه ښایي چې په پاکستان کې خبریالان او رسنیز کارکوونکي هم د پوځي رژیم د ځواکونو له لوري د اخراج په بهیر کې په ځانګړي ډول هدف ګرځول شوي. حاکمان و مقامات پاکستان بنابر پالیسیا و سیاستهای غلط و ظلم‌آمیز و محاسبات نادرست و شکنجه و چل و فریبی که با مردم داشتن حالا میرن رسوا میشه به این طریق میخواه که گلو و فعالیت‌های مطبوعات خاموش کنه یا را تابعدار بسازه. بو خاطر به شکنجه و اذیت و تهدید ژورنالیستان میپردازن. د افغان کډوالو جبري اخراج د پاکستاني پوځي رژیم د چارواکو د سختو اقداماتو وروسته ترسره کیږي چې دا اقدامات د افغانستان پاکستان ترمنځ د سرحدي ترینګلتیاو په تعقیب دي. پاکستاني چارواکي تل ادعا کوي چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ ډلې شتون لري، خو دغه ادعاوې ناسمې دي او اسلامي امارات تل دغه ادعاوې رد کړي دي. په ترکیه کې د اسلامي امارات سفیر شیخ سمیع الله فرهمند د ترکیه د کورنیو چارو وزارت له مرستیال محمد آکتاش سره لیدنه کړې ده. د افغانستان سفارت په خپله ایکسپاڼه لیکلي چې په دې ناسته کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي او فرهنګي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې شوي دي. سرچینه زیاتوي چې دواړه لورو د ترکیې په کوربتوب د میشتو افغانانو د ستونزو، قانوني چارو او اړوندو موضوعاتو په اړه هم تفصیلي بحث کړی دی. سفارت وایي چې د افغانانو د اسانتیاو برابرول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پراخول د لیدنې اصلي محور و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ اعلان کړی چې راتلونکې اونۍ به پر بریتانوي رسنۍ BBC حقوقي اقدام وکړي او تر 15 میلیارده ډالرو پورې د تاوان جریمه غواړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې هغه د بریتانیا د خپرونې ادارې BBC پر ضد راتلونکې اونۍ قانوني اقدامات کوي. ټرمپ ادعا کړې چې BBC خبرې بدلې کړې او جعلي خبرونه یې خپاره کړي دي. هغه وایي بریتانیاوان هم د یاد رسنۍ دغه چلند سخت کړی او پلان لري چې راتلونکې اونۍ د بریتانیا له لومړي وزیر سټارمر سره په دې تړاو خبرې اترې وکړي.